د قیامت 15 علامات دا لیکلي زمون استاد محترم جناب شاعر عوض خان مومن مرحوم رحمت الله تعالی علیه راضی داوری شیر علی صاحب نشوی روایت فرمایلی دی زمون نبی حضرت نو محترم پا مبارک خلداؤویل علامی چرانز دی شد قیامتا نو دا پنزلس خسلتون با پیداشی او پری ہلاک بشی زما خیست امتا نو اصحاب ورتا اوی درب دوستا منگا پوہ کڑ پورا پا حقیقتا نو پاک رسول اویل اول خبر دادا سرکاری مال بگنی خپل ملکیتا نو دوی مدا چی امانت بخیانت کیگی امانت بگنی مال د غنیمتا نو درې مدا چې څوک زکات د چا نه غواړي نو دا بدوی گنی د جرم په نسبت نو سلورم بخلق د خزو تابدار شي سکرون باب یلکړي په شرارتا نو پینزم دا چی باولاد چی نافرمانا سوک بن کوي د مور او پلار عزت نو شپږم دا چی بوي قدر د دوستانو د یو بل با کوي ډیر متابعتا نو اوم دا بمور او پلار بظلم کیگی پلار بن لری د دې ظلم طاقت نو اتم دا په جمعتونو کې بشور وی پیششا بد یو بل کوي غیبتا نهم دار زل سړی د قام لیډر شي وی خوشاله د خپل قام په شرارت نو لسم دا چې هر سړی د خپل یری د بدمعاش سړی کوي قدر عزت نو یو لسم چې د نشي سمرا شیان دی شکل و ببری کوي عیش و عشرتا نو دولسم با موسیق دا سروات شي دهر چا با خوخوی دغا تجارتا نو دیار لسم با د سړو جام ریشمی شي او نر او خزو کی بنوی تفاوت نو دیار لسم چی دا سڑو جامری شمشی نر او خزو کی بنوی تفاوت نو سوار لسم بسندر غاڑی جنکی شی د یو بل کرلیگی بے پا اجازت نو بلسم بدغ خلق دا سوائی پخوانی زمون تیر شوی دی غلطا نو چی هر کل دا خبری را پیدا شی الہی عذاب بشی پی مسلطا نو یا بوی باد سر سر یا بسیلابی یا بسختا زلزلوی دہیبتا نو یا ببل شکل عذاب پدوی نازل شی را بشی بدغ خلقو مصیبتا
نو ترمذی شریف کی دغه حواله ده کد شکوی وګورا باب الساعه نو کسو فکر کړي هغه نه خانی دي نه پچا کشت حیا او نه غیرت نو د حلال او د حرام تمیز نشتا دین ایمان دی خلق پریخ په دولت یا رشوت اخلی خخکار فسور توائی او په پیسو د ناروا کړي شهادت نو هغه تیر وخت پسې مال ارمان راشي اوس بچا کی نشته من محبت یا په عمل د پیغمبر وینا بنکړي په محشر کې بد سوکړي شفاعت نو خپل عمل د مکمل کای وزخانا نشته هیڅ سره غم د اخرت یا چې عمل د پیغمبر په وینا نکړي یا په محشر کې بد سوکړي شفاعت نو خپل عمل د مکمل کا وزخانا نشته هیڅ سره غم د اخرت